السلام علیکم کتونو قدردانو زه محمد کامل خان یو ځل بیا د پروګرام سپورټس میکس سره سپانسرډ بای جنرل پټرولیم. کتونکو تاسو به زموږ د فلیکسز ګورئ، نن زموږ د چې نو بیک ګراوند به ګورئ، دا به تاسو ته بدل ښکاري جسټ بیکاز اف جنرل پټرولیم چې هغوی موږ سپانسر کړي وو. او څنګه تاسو ته پته چې ټي 10 ټورنمنټ را روان دی. لاست ایئر هم که تاسو کتلي بیک ټو بیک چې دی موږ پروګرامز ورکړي وو ټي 10 لیګ حوالې سره، او انشاءالله دغه شانتې دوباره به د ټي 10 لیګ حوالې سره به چې دی نو موږ خبرې کوو په دې پروګرام کې، ډسکشن به کوو. ویل د پروګرام آغاز به زه کول غواړم. څنګه تاسو ته دا هم پته ده چې موږ ټیسټ سیریز ګټلې د اسټرالیا نه او ډېر ښه مو ګټلې، ډېر ښه طریقې سره ډېر ښه مارجن سره موږ سیکنډ میچ وګټو. کریډټ ګوز ټو فخر زمان اینډ محمد عباس چې ډېر زبردست پرفارمنس و د هغوی د طرف نه. او زه به محمد عباس حوالې سره وایم چې 12 ایئرز پس د پاکستان یو پلیر داسې چې هغه 10 وکټې واغستې په یو ټیسټ میچ کې. دین علاوه زه به د فخر حوالې سره دا خبره کوم چې هغه په فرسټ اننګز کې هم 50 سکور کړی وه، په سیکنډ اننګز کې هم 50 سکور کړی وه. عباس خبره دا کوي چې زما فیورټ چې کوم پلیئرز دي هغه اسف ته مګرا دی، خو دا هغې ریکارډز هم هغه مات کړل چې 100 ایئرز کې دومره ښه ایوریج سره 50 وکټس چا نه دي اغستي. اوس پر اعظم خپل ګیسټ طرف ته خپل ګیسټ په انټروډیوس کوم. زموږ پروګرام څنګه تاسو سموئ چې جنرل پټرولیم چې دی هغوی سپانسر کړی دی، او انشاءالله چې موږ خبرې په ټي 10 لیګ کوو، ورسره به د پښتون ټیم کوو. پښتون ټیم تاسو کتلي لاست ایئر هم زبردست پرفارمنس سو د هغوی انلکیلي موږ هغه ټورنمنټ ونه ګټلی شو، خو انشاءالله دې پرې زموږ ارادې مضبوطې دي او انشاءالله شاید افریدي په کپتانۍ کې به موږ دې پرې د خیره سره دا ټي 10 لیګ ګټو. راوزه خپل ګیسټ انټروډیوس کوم تاسو ته. زموږ سره په دې پروګرام کې ناست زموږ سپیشل ایکسپرټ سپیشل انالیسټ تاسو به کتلي وي ما سره ډېر په دې پروګرامونو کې قاضي شفیق لالا موږ سره موجود دی. ویلکم ټو شو لالا. ډېره مننه کامل. تاسو زموږ د پروګرام ته راغلې. دین علاوه چې جنرل پټرولیم میگا ډسټریبیوټر KPK محمد اویس افریدي هغوی هم زموږ سره په دې پروګرام کې موجود دي، د هغوی سره به موږ ګپ شپ لګو. ویلکم ټو د شو سر، ډېره مهرباني تاسو زموږ د پروګرام ته راغلې. دا زما خواږه مېلمانه دي نن زموږ سره په دې پروګرام کې. موږ به انشاءالله ډسکشن په ټي 10 لیګ باندې هم کوو. اسټرالیا دا ټیسټ به هم چې کوم د پاکستان سره په دې باندې هم لږ ډسکشن کوو، خو زموږ مین فوکس په چې اب ټي 10 لیګي او پښتون ټیم وي. پښتون ټیم کې هم چینجز راغلي دي، پازیټیو چینجز راغلي، ښه چینجز راغلي دي. ایز یوزول څنګه چې لاست ټایم شاید افریدي کپتان و، دې پیرې هم شاید افریدي کپتان دی او د خیره سره هغه به ریپرزینټ کوي پښتون ټیم. ورسره داسې نور پلیئرز راغلي دي، د افغانستان څخه پلیئرز پکې راغلي دي، پښتنو سره فارن پلیئرز یو مکسچر جوړ دی چې ډېر یو ښه ټیم دوی تیار کړی دی. خو زما پکې چې کوم فیورټ پلیئرز دي څنګه تاسو پته ده چې د هر یو اینکر یو پلیئر وي هغه خامخا ډېر زیات فیورټ وي. په هغې کې چې دی نه زه به دلته کې د منرو نوم اخلم چې هغه زما خپله ځاني ډېر زیات فیورټ دی، او انشاءالله زما امید دا دی چې دا ټورنمنټ کې به ډېر ښه پرفارمنس کوي. تاسو به شاته هم کتلي ایون پاکستان له هم ډېر ټف ټایم ورکړی دی. او زه به سټریټ اوې شفیق لالا ته ځم. لالا ټي 10 لیګ سیکنډ ایډیشن نو لکه لاست مونږ خپله ما دوبۍ کې موجود و، ډېر زبردست لکه څومره کراؤډ وایز ګورې خلکو پکې ډېر انټرسټ و، یو ډېر فاسټ کرکټ و. نو امید لرو چې څنګه فرسټ ایډیشن ډېر زبردست شو، دا سیکنډ ایډیشن به د هغې نه هم ښکلی وي. لالا ما ایون لیګز کتلي دي چې په هغې کې کراؤډ دومره نه وي، او که ستاسو یاد شي ما تاسو په شارجه کې موجود وو، کراؤډ دومره ډېر و چې ځای نه و، لکه هلته به سکرین باندې هاوسفل او ایون ډېر خلک داسې وو چې هغه په ګیټونو ولاړ. هغې ریزن دا و چې لکه دا خو یو لکه فرسټ ټایم کېدو او هغې کې هم هغه دومره لکه کراؤډ ګورس لکه تاسو افغانستان لیګز ګورئ آلموسټ ګراؤنډ چې کوم دی خالي وي، حالانکې ښه پلیئرز موجود دي، ښه لوی لوی پلیئرز موجود دي. خو ریزن باندې نه پوهېږو چې لکه ما خپله شی ابزرویشن کولو چې موږ ټي 10 کې به هلته موجود وو، خو یو خو کرکټ هم ډېر تیز و، ډېر فاسټ کرکټ و، نوی شی و. لکه چاته دا پته نه چې اوس به کوو څه مخکې. زما په خیال چې اوس خلک به ورسره لږ یوسټو شوي وي او انشاءالله دې کرکټ نه به خوند هم والي او جی بي به موږ دغه په دې ورکوو چې یو کریډټ به ورکوو چې دومره لکه یو میګا ایونټس او دوی سپورټ کوي. نو بالکل او لالا پښتانه سپورټ کوي. زموږ سره څنګه چې تاسو ته کتونکو ما خبرو کړه چې موږ سره میګا ډسټریبیوټر جنرل پټرولیم محمد اویس هم زموږ سره موجود دی. اویس بھائی څنګه تاسو؟ الحمدلله صحتونه هم ښه دي، مزاجونه هم ښه دي، الحمدلله برابر یې. سټریټ اوې به اویس بھائی تاسو نه کوېشن کوم چې جنرل پټرولیم چې دی صرف په پاکستان کې دی او که نه نور ملکونو کې هم شته؟ ټول نه اول خو کامل بھائی زه د تاسو ډېره شکریه ادا کوم چې په دې پروګرام کې مونږ ته بلنه وکړه. او د جی پي په حوالې سره به زه تا ته وایم چې الحمدلله جی پي خو نن سبا وخت کې په 45 کنټریز کې کار کوي ماشاءالله. پاکستان کې خو اوس مونږ تقریبا د یو کال کېږي چې راغلي یو، خو په دې یو کال کې چې مونږ کوم کار وکړو په پاکستان کې نو زمونږ ته دومره اندازه ولګېده چې نورو کمپنو دومره کار په 10 کاله کې نه و کړی.
ځکه چې د پاکستان راتګ نه مخکې چې کله موږ به د نورو کمپنو منیجمنټو سره ناسته کوله نو هغوی به موږ ته دا وی چې یاره تاسو به کم از کم 15 کاله ښه هارډ ورکینګ کوئ هغه د بعده به څه نه څه شیر تاسو ته مارکیټ کې میلاویږي خو الحمدلله نن سبا په د یو کال پخوارۍ سره جی پی په ټاپ 5 کې چلیږي زبردست دا د موږ دپاره ډیره د فخر خبره ځکه چې کوم سپیډ موږ په د یو کال کې کوم مارکیټ موږ په د یو کال کې ونیو دومره کار نورو کمپنو په 10 کاله کې نشو کولی صحیح لکه تاسو وایئ چې جنرل پټرولیم کال وشو چې پاکستان ته راغلی خو کار یې دومره کړی دی چې داسې ډېر کمپنیز دي چې یاره هغوی به په 10 کالو کې مغمره نه یې کړی بالکل نه یې کړی واحد دا د جی پی کمپنی نورو کمپنو دا ومنله مونږ خو به وایو چې یاره مونږ په دې ځای کې خو نورو کمپنو دا محسوس کړه چې بالکل جی پی چې کوم کار په یو کال کې وکړو دا نورو کمپنو په 10 کاله کې نه وکړی اویس بھائی دا راته وایي چې پښتون ټیم مونږه ریپرزنټیشن دی په ټي10 لیګ کې پښتون ټیم حوالې سره څه وایي پښتون ټیم په حوالې سره خو به زه درته دا ووایم چې دا خو موږ دپاره ډیره د فخر خبره چې د موږ د جی پی ایم ډي چې کوم هغه یو سوچ وکړو چې زه یو ټیم جوړ کړم هغه ته بیا یو ډېر ښه نوم ورکړو د پښتون والا صحیح دا خو موږ لپاره ډیره د فخر خبره خو زه درته دا ویلی شم چې دا موږ ډېر د دې لپاره جوړ کړی چې موږ خپل ځوانان مخ په وړاندې ویسو دنیا ته یې وښو چې پښتون څوک دی او څنګه دی که نه ځکه چې د بهر دنیا په نظر سره پښتون ته خلک بیا له هغه سره ګوري صحیح ده خو پښتون هغسې نه نن الحمدلله پښتون ټیم دې ځای ته ورسېدو چې د نور د ملکونو لوبغاړي د پښتون په ټیم کې لوبېږي دا موږ لپاره ډېره د فخر خبره چې د نیوزیلینډ د بل ملک پلیران دي هغه په د پښتون په ټیم کې کھیل کوي نو دا موږ لپاره ډېره د فخر خبره لالا څنګه اویس بھائی ډېرې ښکلې خبرې وکړې مزیدارې او لکه نظر یې واچو جنرل پټرولیم شاته هم ډېر کار کړی دی سپیشلی په سپورټس کې او چې نو اوس چې دی دومره میگا ایونټس موږ راوړي په هغې کې پارټیسپیشن کوي او بیا پښتون ریپرزنټ کوي دا لکه د دې کې د ټولو نه کومه ښکلې خبره ده که نه لکه پښتانه لکه هسې هم لکه څنګه دو خبره وکړو چې کم څنګه پرسپشن جوړ دی د پښتنو نو د هغه هغه رنګ دي نه لکه سافټ نیچر خلک دي سمدم خلک دي مونږ لکه دغه ځای کې چې څومره کنټریبیوشن چې څومره جیبي کړی دی نو هغې ته به موږ ستاینه په دې کوو چې لکه ګوره لاست ایئر دلته نه ډېر لکه ایونټس کې لاړو میډیا خلک لاړو شاعران دنیا خلک لاړو یو میله غونډه کې فیسټیول یې جوړ کړی زبردست نو دغه خو یو صاف امیج ستا دنیا د مخې د کولو لپاره چې پښتانه صرف داسې نه دي داسې دي نن سبا ګور په کرکټ په دنیا کې وګورئ نو پښتانه ماشاءالله ډېر وړاندې کو هغه د افغانستان په ټیم کې پاکستان په ټیم کې دي نو ماشاءالله کو پښتانه دوی باسه نو ټیم نه کمپلیټ کیږي نو او بل موږ دا مو یو سوچ لرو چې په کار ده چې دو څنګه پی ایس ایل ته هم دو رادن نشي نو موږ د پښتانه سم ډېر اګنور کیږي نو موږ به دا چې زموږ یو ټیم پکې وي نو زموږ دا ټیم بم موږ به لکه نور به هم بګپ کو څنګه زلمی دی نو زلمی هم یو ښه کردار ادا کوي نو داسې یو ټیم نور هم پکار دی ښکلې خبره رامخې ته شي لالا ډېره ښکلې خبره وکړه چې انشاءالله څنګه چې په ټي10 لیګ کې پښتون ټیم دی چې داسې په پی ایس ایل کې هم د پښتون ټیم وي نو ډېره مزه به وکړي او انشاءالله ان فیوچر الله دې کړي چې هم داسې وي لالا لږې خبرې به زه په دې ټیسټ میچ باندې کول غواړم پاکستان ورسز اسټرالیا فخر حوالې سره تاسو دا ویلي چې دې په ټیسټ کې پکار دی یا ټیسټ وی پلیئر دی او بیا تاسو هم انوالومنټ په دې کې دا په ټیم راتلو کې څه ویل غواړئ دې حوالې سره نو یو خو به لکه پاکستان دپاره هم بهتر شي بل کتونکو دپاره به چې لږ فاسټ کرکټ کېږي کامل کوس انګلینډ کې کرکټ کېږي نو ورځې کې 200 100 رنزه وشي نو نن سبا خلک لکه شارټس لیدو ته راځي کرکټ لیدو ته اوس کرکټ فاسټ ټیسټ کرکټ هم ډېر فاسټ شوی دی صحیح او بل به فخر حوالې سره به فخر ته به دا اډوانټیج شي چې لکه لوی کرکټ چې به دا کوي نو دې ته به دا لاندې کرکټ ډېر اسان شي هسې ورته ټیسټ نه وي ټیسټ هم دې دپاره وایي چې ته په هر فارمیټ کې بیا لوبه کولی شي نو زما خیال فخر ده او پاکستان دپاره پاکستان د کو فخر ټایپ داسې یو دوه بلک شجیل شو داسې ټایپ پلیران وي چې فاسټ لوبه کولی شي نو خلک کتونکي به هم ترې خوند والي او ښه ده د فخر ځان دپاره پاکستان دپاره ډېره بهتره ده بلکل اویس بھائی دا راته ووایه چې جنرل پټرولیم یوازې دومره لوی ایونټس نه سپانسر کوي ما اورېدلي دي وړه یونیورسټیز چې دي هغه لاړ شي ورته ووایي چې دغه شان د سپورټس دی تاسو موږ ته سپانسرشپ راکړئ تاسو چاته نه ده کړې کې پی کې خپل ایونټس حوالې سره ووایي چې کم تاسو سپانسر کړی دي بالکل کامل بھائی دا نه چې موږ صرف انټرنیشنل سطح باندې پښتون ټیم جوړ کړی تقریبا په دې یو کال کې موږ له 7 غټ ایونټونه وکړل
په اکره یونیورسټۍ کې تقریبا موږ په سټارټ کې یو غټه سپورټسګال او هغه موږ ته راغله چې زموږ سپونسر نشته نو موږ چې هغه وکتل هغه ټول زموږ ځوانانو نو هغه زموږ فیوچر دی زموږ ځوانانو نو هغه موږ سپونسر کړه هغه د بعده په د اسلامیا کالج کې هغو ته بیا پته ولګېده چې یاره یو میاشت مخکې اکره یونیورسټۍ کې ډېر یو غټ سپورټسګاله شوی هغه د پښتون والا چې پي والا سپونسر کړی وم بیا هغه موږ ته راغلل هغه هم د موږ سټوډنټانو او موږ هغو نه مخ نه شو اړولی ځکه چې موږ اوس د پښتون یوه کیسه روانه کړې ده صحیح ده نو بیا هغه موږ سپونسر کړه هغه ډېره غټه سپورټسګاله وه په هغې کې د ټولې کې پي کې پلیرانو ځکه چې ټول اسلامیا کالج کې سټوډنټان دي د هر ځای خلک پکې شته صحیح دی بیا هغه د بعده په مردان کې یو ډېر غټ ایونټ و د اکې والا چې هغه کې داسې پلیران هم وجنګېدل چې هغه په انټرنیشنل سطح هم جنګېدل لکه سپانسرشپ صرف د کرکټ دپاره نه دی نه موږ په اکې کې هم کړی صحیح بیا دې د بعده په کالام کې ځکه چې هغه ډېر زبېدلي خو ډېر مزېدار ایونټ و ستاسو ډېر ښکلی و هغې ځای کې موږ ډېر زبردست ایونټ وکړو هغه خلکو موږ سره ډېره زیاته مینه پیدا شوه ځکه چې هغه ووایي چې تر ننه پورې خو زموږ پوښتنه چا نه و کړې خو تاسو راغلی دومره غټ ایونټ هم وکړو دومره غټ هغه هم وکړو هغه د بعده بیا په د جمرود علاقه کې ډېر یو غټ ټورنمنټ یو غټ ایونټ موږ را جوړ کړو نشې سپاک هغه باندې ځکه چې موږ چې زموږ د خلکو د ځوانانو سوچ د نشو تماشو نه سپورټس طرف ته راشي ځکه چې زموږ ځوانان ما د وخت هم تاسو دا زموږ فیوچر دی نو که زموږ ځوانان په نشو تماشو کې مبتلا شي نو را روان هغه خو زموږ بیا ډېر سخت دی نو د دې وجې نه هغه موږ ډېر غټ او ډېر زبردست ټورنمنټ وکړو د خلکو سوچ موږ چې زموږ د ځوانان د منفي نه مثبت سوچ ته راشي سوچ یې ښه شي سوچ یې بدل شي نو په دې وجه باندې موږ ډېر زیات ایونټونه وکړل ځای په ځای باندې مو وکړل چې زموږ د خلکو سوچ لږ بدل شي ځکه چې دا د پښتنو وروڼو په موږ یوه ذمهواري هم جوړېږي هسې اویس بھائی یو هټ کې یو کوېسچن ستاسو نه کوم ما چې کتلي دي نو تاسو شاعران آرټسټان لکه هغه خلک چې زه به دا وایم چې یاره تپوس یې ډېر نه کېږي زموږ پښتنو مسله دا لږه شته چې زموږ خپل مشران خپل آرټسټان خپل شاعران دا موږ لږ هیر کړو خو دا مایند ته هم څنګه دا څیز راغی چې دا خلک هم راژوندي کړل او ګورې لکه زه ګورم چې لکه د نور ټیمونه انشاءالله په دې به کتونکو ډیټیل ډسکشن په نور پروګرامونو کې کوو یو ټیم باندې به د خیره ډسکشن کوو خو دا یو جنرل پروګرام دی لکه جنرل ډسکشن دی نو دې حوالې سره زه تپوس کول غواړم دا مو مایند کې څنګه راغلی چې دا خلک هم راپاسول ګوره د هیرې په حوالې سره که ته ووایې غونډ پښتانه د خلکو نه هیر شوي غونډ پښتانه د خلکو نه هیر شوي او دا د پښتنو د شاعران نور دا د پښتو یوه حصه و چې کله ته په پښتنو باندې هغه کې دا ټول به ځان سره مخ په وړاندې راوړي پخوا زموږ شاعرانو هغه به پښتو په شاعرۍ کې اخ کوله نو چې ته دا ځان سره مخ په وړاندې وینسې نو صرف د کرکټ نه خو نه کېږي نو موږ ځان سره څومره چې د پښتو څومره موږ پوهېدو چې په دې کې د شاعرانو ضرورت شته داسې ځینې سینګرانو ضرورت شته هغه ټول موږ ځان سره مخ په وړاندې وړو آی تھنک چې لاست ټایم موږ شارجه کې و دا ټورنمنټ و په هغې کې داسې چې دی نو ډېر ما خلک وکتل د هغې حوالې سره هم ذکر کوو چې څومره خلک تاسو بوتلي وو کم خلک وو ډسکشن به کوو خو کتونکو فی الحال موږ سره وخت یې ورکوټې شاندنې موږ سره اوسئ ویلکم بیک کتونکو تاسو ګورئ پروګرام سپورټس میک سپانسرډ بای جنرل پټرولیم کتونکو څنګه په دې پروګرام کې ډسکشن روان دی اویس بھائی نه ما یو کوېسچن وکړو کوېسچن دا و چې څومره خلک لاست ټایم تاسو سره تللي وو کم خلک وو داسې ګینې چونې نومونه خو راته ووایه تقریبا موږ سره به 100 پلس پورې تنان وو چې په هغې کې تاسو هم وایې لالا صاحب هم و داسې نور شاعرانو موږ سره سینګرانو و ایرته موږ ټول پښتون سره یو کړی و تاسو د وخته خبره وکړه چې هغه یو میچ و په هغې کې بالکل په ګراونډ کې اخر کې ځای نه و بالکل نه زموږ څه داسې ګیسټ و چې هغو سره وي آی پي ټیکټې وې خو هغو ته ځای میلاو نه شو په ګیټ باندې هغه را پرېنښودل دا زموږ دپاره ډېره د فخر خبره وه ځکه چې د پښتون په ټیم کې د هغه کې دی زموږ قسمت خو موږ ته ځای میلاو شوی هسې درته وایم چې لکه ګوره کله چې هغه میچ ختم شو نو موږ په ګراونډ کې وو 10 منټ بعد بیا په ګراونډ کې ټول 10% تماشایي نه وو پاتې نو ما دا اندازه واخیسته چې دا 90% چې دا ټول پښتنو نو دا موږ د پښتانه سره راغونډول او دنیا ته مو ښوله چې ته وګوره په ښه نظر سره موږ ته وګوره بالکل څنګه چې اویس بھائی خبر وکړه موږ خپله هلته کیو هغه وایي که نه چشمدید ګواه مولالا یو ماحول جوړ دومره کراوډ ما چېرته په زندګۍ کې لکه نه و لیدلی یي به راغلي وي کراوډ به راغلي زه دا نه وایم خو ما نه و کتلی ډېر م انجوی کړی چې څنګه موږ میچ بیلو چې داسې وتونو کتل هم شاته لالا دنیا را پسې را روانه وه شک نه و پکې څوک بیا پاتې نه هېڅ شک هم نه و چې زیاتتر چې کوم کراوډ و دا هم د پښتون د ټیم و نو دې کې خو هېڅ شک نشته دی بله خبره دا څنګه دوم ډېر ښکلې خبرې وکړي چې دغه قوم به اوس د دې ټراما نه او د دغه نه به راوچتول غواړي
دغه صرف دا نه یو ډېر یو وحشت په دې پښتنو باندې لکه لر او بر دواړه تېر شو. نو په کار دا چې موږ څومره یو ایونټس کولی شو، څومره لکه کنټریبیوشن پکې کولی شو په خپل سطح باندې سپورټس کې شو، لکه څنګه دو خبر یونیورسټیز کې شو. نو دغه خو زموږ رښتیا خبره ده، خو زموږ را روان کل دی چې دغه دې څیزونو نه دا لږ پازیټیو سوچونه ونه ساتي. نو لکه کله مو پښتانه بیا مخکې لاړ شي، ولې زموږ ټوله سرمایه یا دغه هر څه دي، خو زموږ را روان کل دی. نو که کوم سړی په را روان کل لپاره سوچ کوي، سپیشلی جی پی حواله سره به زه بالکل وایم لکه ګورئ جي لکه صفا خبره پکار ده. داسې زموږ د زلمي ټیم هم دی، خو زلمي ټیم ته چې وګورو بیا دومره کنټریبیوشن هغو د پښتنو دپاره نشته چې څومره بیا دو کړی دی، جنرل پټرولیم کړی دی. نو په کار مو د هغو هم دا هیله لرو چې هغو هم داسې راوچت شي لکه غونډه کې څنګه ښه سوچونه لري. صرف دا یو نه دی پی ایس ال وشو پی ایس ال ونه شو، خبره دا ده چې د هغې پازیټیو څیزونه به د هغې نه آوټکم څه دی. اویس بھائی دا راته ووایه چې پښتون ټیم خو زموږ دی، پښتانه پکې هم دی لوبېږي، دا نور پلیئرز حوالې سره څه وایې، د دې نور پلیئرز انوالومنټ په پښتون ټیم کې څومره ضروري دی؟ نو زما په خیال سره اول خو موږ تا ته د وخت هم وایو دا موږ دپاره ډېره د فخر خبره وه چې نن د پښتنو یو ټیم دی او په هغه کې د نورو ملکونو پلیران هم لوبېږي. صحیح. خو دا زموږ دپاره دې دپاره هم ښه دی چې زموږ د تنان زموږ خپل پلیران چې کوم دي دا به په بهر دنیا سره مشهور شي، بل چې د بهر دنیا پلیران موږ سره په هغې سره به پښتون مشهور شي. په ټوله دنیا کې په ټوله نړۍ کې به خلک پښتون وپېژني. ځکه چې کله چې موږ سره د نورو ملکونو پلیران نو د هغې په وجه باندې د هغې ملکونو کې به د پښتون نوم خورېږي. نو دا موږ دپاره په دې وجه هم بهتره خبره چې موږ سره د نورو ملکو پلیران چې زموږ پښتون پرې مخکې لاړ شي. جی پی لوبریکنټس حوالې سره ته لږ شانتي ووایه، جسټ لوبریکنټس دي دا که نه، دې حوالې سره لږ شانتي ذکر راته وکړې. جی پی صرف په لوبریکنټ کې هغه کوي، داسې نور څه هغه نه لري. لوبریکنټس لږ شانتي دی کتونکي چې پوه شي چې لوبریکنټس څه دي، اسانه الفاظو کې ورته لږ پوهې دا څه دي. دا د انجن آیل ورته ویل شي، د موټرو په انجن کې چې کوم موبلین استعمالیږي هغه جی پی په ټوله دنیا کې تقریبا 45 کنټریز کې کار کوي. او د لوبریکنټ یو ډېر غټ یو ډېر اعلی بزنس دی او یو ډېر وسیع بزنس دی. د آیلو یو ډېر لوی بزنس دی او الحمدلله موږ پکې بیا ډېر په ټاپ سره او زه دا فخر سره ویلی شم چې زموږ یو پښتون رور په 45 کنټریز کې کار کوي. دا موږ لپاره ډېره د فخر خبره وه، ځکه چې که هر ځای ته موږ لاړ شو نو موږ د جی پي نوم اخیستی شو چې یاره دا د یو پښتون، که موږ پیرو ته لاړ شو، که جرمني ته لاړ شو، که دوبۍ ته لاړ شو، که هر ځای ته موږ لکه ګوره چې جی پي مالک څومره هغه په پښتون باندې وکړو، نو باید دی چې موږ هم اوس جی پي ته ښه په درناوښت سره هغه وکړو، ځکه چې هغه په موږ باندې ډېر ننګ کړی، په پښتون یې ډېر ننګ وکړو. صحیح. څنګه چې تاسو خبره وکړه چې لکه جی پی لوبریکنټس دي دا په 45 کنټریز کې دي، یو دوه داسې ملکونه راته ووایي داسې لکه هغه ملکونه چې لکه دنیا لکه دا خلک پښتانه هم وایي چې جنرل پټرولیم دلته کوم دي، جی پی لوبریکنټس دلته کوم دي، یو ملک دوه نومونه خو راته لږ ووایه. جرمني کې شته، په یو ای کې شته، پاکستان خو چې اوس موږ وسټارټ کړو، افریقا کې ساوت افریقا کې به زه تا ته داسې وایم چې کله موږ ورغلو نو هغې کې ملټي نیشنل کمپنۍ وې. نن موږ په ساوت افریقا کې په فرست نمبر سره یو، په یوګانډا کې موږ په فرست نمبر سره یو. تپوس مې ځکه د ملکونو وکړو لکه 45 کنټریز خلکو په ذهنونو کې به ډېر راځي، کیدای شي کمزوري ملکونه راځي، کیدای شي مضبوط ملکونه راځي، که نه طاقتور راځي. نو لکه ساوت افریقا غوندې ځای کې لاله او بل کامل لکه یو خبره ده چې زموږ دا پښتانه اسم لکه دا څیزونو ته لکه دومره اهمیت نه ورکوي. نو دا یو ټرینډ دو سیټ کړی دی او خدای دې کړي چې داسې نور پښتانه مخې ته راشي او دا زموږ سپورټ شو، زموږ دغه چې کوم ایکسټرا یو پازیټیو اکټیویټیز دي چې دې کې څومره دو مخکې بوځي، نو موږ خو بیا ستاینه خامخا کوو. او زه خو ما چې څه لیدلي دي ما کتلي، زه خو هغه ایونټس ما ته نه هېرېږي چې دا هغه وخت کې ټول شاعران موجود وی، کې زموږ چې کوم د ټي وي آرټسټ موجود وو، د فلمونو آرټسټ موجود وو، فارنرزم څه کسان راغلي وو. یو پازیټیو میسج خو لکه دو طرف نه بالکل تللی و، لکه پښتانه چې صرف دي نو کوم څنګه تاسو ګورئ داسې دي نه، دې کې ښه ډاکټران هم شته، ښه شاعران هم شته، ښه اداکاران هم شته. په انډیا کې هغه یو پښتنه وه، هغې مونږ راوښتې وه، هغه هم نه ده پرېښلته په انډیا کې د خیره سره. خبره ده، زه دا وایم چې لکه دې ټایم سره مونږ ته د دې څیزونو ډېر، زه اکثر پروګرامز کې دا وایم چې لکه مونږ ته داسې ایونټس پکار دي چې پښتانه د دې ټراما نه وځي. ماشاءالله مخکې نه ډېر بهتره حالات دي او خدای دې کړي پاکستان دې نور هم مخکې لاړ شي، لږ وړې وړې مسلې به راځي، خو انشاءالله دا قوم داسې قوم دی چې دا دومره سختو سره مخه وکړه
لکه زه صرف د دې ځای نه وایم دې سره زه د افغانستان هم وایم چې دومره سخت یې او دغه سره دو د خپل وخت تېر کړو نو انشاءالله تعالی چې را روان وخت به انشاءالله د پښتنو خامخا وي بالکل څنګه چې لالا خبره وکړه ادیبانو آرټسټانو دغه شانتې نورم ډېر خلکو نور ملکونو هم چې کم پښتانه وو هغه هم راکاږلي وو دې خوا هم راوستي وو اوس داسې ده راکاږلو مطلب نه چې داسې هم راکاږلي وو رابللي مو ښه اوس داسې ده چې د T10 کې د پښتون ټیم چې دی د هغې سکواډ باندې مې انشاءالله موږ خبرې کوو کوم پلیئرز دي او به تاسو ته اناونس کوو فلحال موږ سره وخت یې ورکوټ شاندنې موږ سره اوسئ वेलकम बैक कतुनको तासु गोरे प्रोग्राम स्पोर्ट्स मेक स्पॉन्सर्ड बाय जनरल पेट्रोलियम जीपी कतुनको څنګه تاسو ته ما د دمینه مخ کې ویلو چې موږ په سکواډ باندې لګي خبرې کوو سکواډ به تاسو ته اناونس کوو ما سره سکواډ مخامخ دی شاهد خان افریدي کیپټن دی او څنګه لاست ټایم هم دی کیپټن او ان شاء الله دې پرې بیا دی او ښه فارم کې دی دې نه پهله لالا سره لږ انجریز وو او هغه انجریز چې د خیر سره چې دی نو هغه ختمې شوي دي نو ان شاء الله بیسټ ویشز دی لالا دپاره شاهد افریدي دپاره محمد عرفان Liam Dawson, Colin Ingram, David Valley, Monroe, Fletcher, Sohail Khan, Sharafuddin Ashraf, Chadwick Walton, Shafur Zadran, David Valley, and Cameron Delport, and Gulbadin Neb. The Valley, do peri manu vaso, Gulbadin Neb چې دی نه هغه پکې دی په دې ټیم کې لالا تاسو دا ټیم واورېدو خب درانه نومونه دي سپیشلیست د T20 والا مو T10 بالکل لکه لاندې نه وګوره ګلبدین راغی یا دا فارمرز چې څومره پلیئرز دي سپیشلي ممرو شو دا خو لکه داسې اوټسټینډینګ پلیئرز دي ما غلطه وي که یو دوه پلیئرانو ته ودرېدل ویکټس کې لکه لاست یې همتالو ډېر زبردست ویکټس وو چا ځان لوی نه لوی بالر چا ځان نه دی بچ کړی نو موږ دې ځل هم امید او هیله لرو چې دې ځل هم ډېر زبردست ویکټس وي نو ماشاءالله دې ټیم کې هم زموږ لږ امپرومنټ راغلی دی او ښه خبره دا ده چې زیات پکې موږ پښتانه هم شته او بیا انشاءالله د افغانستان سایډ هم دوه درې څلور پلیئرز داسې ناندې نه راغلو لکه یو ای کم دوه پلیئرز به راځي هم پښتانه ښه خبره ده او هغه یو ای چې کم پلیئرز ګوره جي لکه په دې ټول د غوبلو کې چې څومره سفر شوي پښتانه دي نو هغه څوک هم نشي که څومره لکه فرنډ دغه کې موږ پراته یو نو پکاره چې کوم ځای کې موږ ته دغه میلاویږي نو موږ باید د پښتنو ګوره چې هر سړی یو پازیټیو شی کوي که نه نو هغې ته به ستاینه به د هغې کوې نو دې ټایم ماشاءالله دا ټیم هم زبردست دی پښتانه هم پکې زه خو سپیشلي به ورته خوشحالېږم لکه که هغه لر وي او که بر وي زه خو ورته خوشحالېږم په دې چې یو خو زما زیات پکې شاګردان دي او زیات پکې زما د لاسونو پلیئرز دي نو زه خو کله مو زه ایمانا درته زه خبره کوم لکه دا مو سره نبي شو دا ټول مو سره لکه رالوی شوي دي خو موږ چې ته ذهن کې دا شی نه دی راغلی چې یاره دا د افغانستان دی یا دا د پاکستان دی موږ اوس هم خپلو کې چې ناست یو کله به دا اوسوګونه وشي دا افغانستان دی نو دغسې یو هر یو شی ګوره ګاونډی ته نشي بدلولی ګاونډی نشي بدلولی همیشه خبره د تړون پکاره ده تړون خبرې پکار دي موږ اکثر بل طرف ته لاړ شو نه ګاونډی بدلولی شي نه دغه به انشاءالله تعالی لږ بد وخت انشاءالله تعالی ښه وخت به هم انشاءالله راغلی دی او انشاءالله را به شي پښتنو کې دا چې دی نو شرف الدین اشرف شاپور زدران ګلبدین نیب شاهد خان افریدي الله دا هغه پلیئرز دي چې دا به انشاءالله سهیل خان پنځه خو پکې د خیره سره انشاءالله دی او دا به ته ګورې چې لکه دا سهیل خان به ډېر وخت پس خلک ایکشن کې ګوري ډېر فټ دی لالا نن سبا او تاسو پته چې هغه کله ځان باندې خواري کړی دی وزن یې کم کړی دی نو هغې نه پس ورته چانس هم نه دی میلاو شوی نو زه خو تا ته دی ویم چې کوم ځای کې به چاړه راپرېږدم د پښتون په سر راغورځېږي نو ښه خبره چې څنګه د جي بي والا راوچت کړي دي پښتانه راوچت کړي یو ځای کړي دي یو ښه ماحول یې ورته جوړ کړی دی
انشاءالله خلک هم ډېر خوند والي او بګار دی خلک راځي ولې کو دا خلک تاسو ګراوند ته نه راځي ګراوندونه خالي وي نو هغه سپانسرز هم بیا داسې نه راځي نو بیا دې څیزونو باندې هغه ایونټ چې کوم دی هغه دغه شي نو صرف په کار ټیکټ دوی ته فري کړي دغه ورته لاس یې هم فري و څه پیسې میسې پکې نه وي نو خو هاوس فول ځو لکه څنګه ته اوس دا ټورنمنټس ګورې لکه پی ایس ال هم اکثر خالي او خو ټي 10 چې کوم هغه ډېر هټ شوی نو ریزن دا دی چې خلک چې نه راځي نو بیا به سپانسر هم نه راځي نو ښه خبره چې پښتانه راځي ښه دې خوند هم والي ښه مزې هم پرې والي الټه پکې ګفټس هم درته میلاو شي نو پکار ده چې خامخا دومره یو ایونټس کېږي هغه ته راتلل پکار دي بالکل اویس بھائی دا راته ووایه چې پښتون ټیم کې کم پلیئر داسې دی چې ستاسو فیورټ دی او امید هم دی چې انشاءالله او پرفارم کوي کوي خو انشاءالله ټول خو ستاسو کم فیورټ دی په پښتون ټیم کې چې څومره پلیئران دي دا ټول ښه قابل او ښه نومولي تنان دي خو زه درته دا ویلی شم چې زما فیورټ هغه چې هغه خو به زه وایم شاید افریدي دی ځکه چې هغه په ټوله نړۍ کې زموږ نوم روښانه کړی دی او ټوله دنیا کې وایي چې موږ دنیا ته وروپېژندو افریدي په دویم نمبر زه تا ته ویلی شم مانرو د نیوزیلینډ اوپنر چې کوم دی هغه هم یو تیز پلیر دی او یو ډېر ښه پلیر دی انشاءالله چې زما خپل امید دی چې را روان ټي 10 به که خیر د پښتون وي خیر انشاءالله تاسو چې کم پلیر دا نومونه واغستل دواړه یو خو هیټریک هولډر دی ان د فرست سیزن اف ټي 10 لیګ تاسو به دا یادي او داسې مخامخ مې ورته کتل او چې نن دا درې وکټې واغستې حق حیران یې کړو چې پای کې یو ډېر خطرناک پلیر رسو هغه هم چې نن پویلین ته واپس لېږلی و او بیا چې تاسو دا بل کوم نوم واغستو منرو نو چې په دې اخر ځل د نیوزیلینډ د ټیم نه چا ټربل موږ ته راکړی دی پاکستان غونډې اټیک لا نو هغه منرو او بیا د نیوزیلینډ والا کمال دا دی چې دوی ریپلیسمنټ داسې کوي چې هغه دا شاتني نه ښیي برینډن میکلم د دوی کیپټن و چې کله لاړو هغه منرو راغی او هغه موږ وی چې میکلم به څوک ریپلیسمنټ نه وي اوس داسې فیل کېږي موږ چې په نیوزیلینډ کې به د منرو ریپلیسمنټ نه وي لالا څنګه تاسو د هغه بیټینګ خو لالا کتلی دی دا اوس ګوره د اګینسټ انګلینډ چې دوکم سیریز شوی کې ډېر زبردست اننګز هغې اوس وکړو نو لکه هېڅ شک نشته چې بیا سپیشلي دا نه ټي 20 دی او نه بیا هغه 50 اوورز ګیم سم ورته جوړ دی ټي 10 کې خو بیا کو داسې پلیر درته ورېدل په یو مخ ته نه میچ بلکې دې کې میچ وینرز ډېر دي یو دوه مو چلیږي نو ما خیال چې نفت دی او لاس یې خو څه لږ بیډ لک و چې موږ د ټیم زموږ لاس یې هم ښه زبردست ټیم و خو بس یو بدقسمتۍ وي او یو ایونټ داسې رنز هم ښه شوي وي دغه هم ښه شوي اصل الله ستاسو موډ خو هم لاست ټایم ډېر اف شوی و چې کله موږ ناست وو او هغه میچ هم کتو فرام نو ویر هغه میچ موږ وبیلو او لالا ډېر زیات اپسیټ و هغه وایي یاره زما یقین نه راځي شفیق لالا تاسو څنګه هغې ریزن دا و چې لکه وګوره څنګه زبردست سایډ و زبردست ټیم و یو ور نیم ګیر شو هغې د وجې موږ هغه ټورنمنټ بیا لوګې نه هغه ټیم هم زموږ ډېر زبردست ټیم و او ښه بیلنس ټیم و خو انشاءالله تعالی هوپ فور دی بیسټ انشاءالله تعالی دې ځل به موږ چیمپئن یو د خیره سره امید هم دا دی کتونکو دې پرې به د خیره سره میدان ته داسې کوزیږو چې د ګټې په نیت په کوزیږو لاست ټایم هم د ګټې په نیت کوشي وو خو چې کومه غلطۍ مو لاست ټایم کړي دي هغه غلطیو نه به سبق زده کوو او کوشش به کوو چې هغه غلطۍ دوباره ریپیټ نه کړي شي دغه شان دي کتونکو نور هم داسې ډېر پلیئر دي ون بای ون به ډسکشن کوو د خیره سره دا پروګرام زموږ روان دي او بل پروګرام کې به ون بای ون پلیئر چې دی د هغوی پروفایل به تاسو ته ښایو د هغوی ایوریج د هغوی اکانومي د هغوی سټرایک ریټس هر یو څیز باندې به ډسکشن کېږي د کم 14 پلیئرز دي امید لرو چې هغه دوه کم یو پلیئرز دي هغه موږ ته میلاو شي په هغې باندې هم ډسکشن کوو نو بل پروګرام به ښه ډیټیل موږ په یو پلیئر باندې خبرې کوو دا خو اوس هغه پلیئرز موږ یادو زما کم فیورټ دی د لالا کم فیورټ دی د اویس بھائی کم فیورټ دی په هغې باندې موږ ډسکشن کوو او تاسو ته موږ دا ووایو چې دا پروګرام چې دی هغه جنرل پټرولیم سپانسرډ شو انشاءالله چې کوم اپکمنګ پروګرام وي نه به په ټي 10 باندې د خیره سره کېږي پښتون ټیم باندې به کېږي being a part of Pakhtoon team and General Petroleum تاسو څنګه فیل کوئ او بیا ماشاءالله میگا ډسټریبیوټر هم یې دې حوالې سره راته خپل ایکسپیرینس ووایئ زه خو ډېر ښه فیل کوم بلکې زه ډېر فخر کوم په دې خبره باندې چې زه د جنرل پټرولیم کمپنۍ سره بزنس کوم ځکه چې ما خو دوه وخت هم تاسو ته وایي چې دا څومره ټایم وشو دا کوېشن هم پکې لګېډ کوم بیا راته لږ ووایه مونږ خو د یو کال نه د ډسټریبیوشن اخیستی او د دې سره زما کار شپږ اته کاله کېږي دې نه مخکې هم مونږ ورسره غو خو دا ډېره د فخر خبره وه چې زه یو داسې کمپنۍ سره کار کوم چې هغه زموږ په پښتون باندې هغه وکړو ځکه چې په دې پاکستان کې ګوره دنیا کمپنۍ بزنس کوي دنیا کمپنۍ شته خو تر ننه پورې دې خبرې ته چا سوچ نه و چې مونږ پښتانه دنیا ته وښو و مونږ ته د دې شي اندازه ډېره ځکه هم لګېږي چې مونږ ګرځېږو مونږ ته پته لګي چې په بهر دنیا کې د پښتون څه هغه دی که نه
نو کله که ته لاړ شي او ستا ته پته ولګي بیا به ډېر دوک درته میلاویږي د دې خبرې چې موږ پښتون ته خلک په څه نظر سره ګوري. نو زه ډېر په فخر سره ویلی شم چې زه یو داسې کمپنۍ کې کار کوم چې هغه په پښتنو ننګ کړی. خو دا هم درته ویلی شم چې په دې یو کال کې موږ کوم ځای ته ورسېدو نو زما ته دا اندازه لګېږي چې پښتنو په جي پي هم ننګ وکړو. پښتنو په جي پي هم ننګ کړی. نو دا زما لپاره ډېره د فخر خبره وه چې زه په داسې کمپنۍ کې کار کوم. زه به دا خبره کوم ستاسو مشرانو د مینې هم دا ثبوت دی چې نن تاسو ناست یې ما سره او په جنرل پټرولیم ډسکشن کوي. ما داسې ډېر ډیلرز کتلي داسې ډېر میګا ډیلرز کتلي دي چې مشران خپله راځي هغوی چې موږ د هر ځای کې مخامخ یو خو کم چې کم لاندې ډیلرز دي نو هغوی ته وایي بس ټیک ته دا د هغوی جاب دی هغوی له موږ یو کار ورکړی. خو داسې ریپرزنټیشن ما د اوسه پورې چاته نه دي لیږدلی چې یاره اوس جنرل پټرولیم دپاره تاسو دلته ریپرزنټیشن کوئ. اویس بھائی دا راته ووایه چې خپل هم څه کرکټ کړی دی که نه؟ یاره ډېر کم داسې گیم لبم کم کړی ده؟ مونږ به اصل نه یو د لنډي کوتل نو په هغې ځای کې به مونږ کولو خو ته به اکثر مونږ فوټبال هغه ډېر کولو. صحیح فوټبال هم کولو. فوټبال کې نو څنګه دا راته ووایه چې فوټبال کې فالو کوې یو پلیر وغیره هم خوښ دي که نه؟ یاره بس هغې د بعده خو والا چې داسې ډېر هغه نه یې کړی خو البته په هغه وخت سره چې کله مونږ په کلي کې وو نو مونږ به د کرکټ هغه به هم ډېر نه کولو د فوټبال به هم کولو خو البته اوس د کرکټ ښه شوق لرو. اوس کرکټ را مخکې شوی دی او فوټبال چې هغه هم شاته کړی دی. بس هغه وخت سره هغه و که نه د هلکتوب هغه و. ها بس اوس سپورټس ته ټاټا بای بای اوس صرف سپانسرشپ یې. یاره بس اوس داسې چې اوس د پښتنو په خدمت کې لګیا یو نو دا هم ټولو نه مهم کار دی ځکه چې کله یو کار کوي نو څه نورو کارونو لپاره قرباني به ورکوې نو دا هم یو قرباني و چې بس موږ د نورو کیسو ته ورکړی او بس صرف دې ته هم ځان راښکړی چې خپل پښتون خپل ځوانان مخې ته راوړو ځکه چې زموږ کله د لوبو ګراونډونه آباد وي نو زموږ هسپتالونه به خوار شي. دا ډېره مهمه خبره وګوره خو اوس موږ په دې کې لګیا یو ځکه چې هغه وخت خو وایي چې موږ تېر خو نه داسې نه شو ویلی خو بس اوس موږ دا ډېر ښه کوو چې موږ یو ځای کې ښیي اوس څه وخت مخکې دا مونږ کوم ایونټونه وکړو نو مونږ ته به ډېره مزه راکوله چې مونږ به د خپل پلیران کتل یقین وکړه ډېر قابل هلکان شته خو هغه څه کې هغه د پناه دی د سکرین نه د پښتنو مثال د ایرې دی خو څه کوي چې په خاورو کې پټ دی نو که دا کله مونږ راښکاره کړو دنیا ته مو ښولو دنیا به ومني چې بالکل د خلکو ریسپانس څنګه دی چې دلته تاسو یې کله افس کې یا خلک دله راشي یا داسې ځای او چېرته ګورې یو پلیر د جنرل پټرولیم شرټ اچولي د پښتون ټیم شرټ یې اچولي او هغه ریپرزنټ کوي او خوشحالېږي او خپل ټیم ګڼي هغه مزه څنګه ده؟ ډېره مزه کوي چې کله ته په یو ځای ته لاړ شي ستا شرټ چا اچولی وي یا ته وګورې بله خبره چې مونږ ته افس ته تنان راشي نو ما ته څه وي چې هغه مونږ ته دا غږ کوي چې تاسو په مونږ باندې ننګ کړی اوس تکړه شي مونږ ته دا وکړي مونږ د په یو کال کې 10-12 ایونټونه لوکل کول دا څه ټوکې نه وي الله ته به د دې شي اندازه لګېږي خو مونږ د پښتنو نه په شان نه شوتلی مونږ ته په شان نه شوتلی او مونږ له به یو خوند هم راکوله یو مزه به هم راکوله بیا به چې مونږ کله هغه ایونټ وکړو کله چې مونږ ولنی ایونټ ته یې کړه وله وکړو مونږ ته پته ولګېده چې ولا دې کې ډېر قابل تنان دی مونږ شته او مونږ وخت سره هم سوچ مونږ دا لرو یو خو به مونږ مجبور یو چې په پښتون ټیم کې به مونږ د نورې دنیا پلیران اخلو ځکه چې هغو چې دا ومني را روان وخت به انشاءالله داسې چې د نړۍ پلیران به دا شوق لري چې زه د پښتون په ټیم کې ولوبېږم انشاءالله دا به مونږ خور ده. اویس بھائی دا راته ووایه چې سپانسرشپ یوازې تاسو څنګه کوئ ماشاءالله سپانسرشپ یې څنګه کوئ نور هم داسې غړ کمپنیز دي داسې سپانسرشپ ایون په سټارټ کې پېښور زلمي لکه چا لاس نه ورکړی نو تاسو واحد خلک وی چې تاسو پېښور زلمي له لاس ورکو او ډېر هیوي سپانسرشپ هم کړی هغې حوالې سره خیر هغې طرف ته زه فلحال لا نه ځم خو لکه صرف خبره مې ځکه ایډ کړه چې پېښور زلمي هم چې دی نو جنرل پټرولیم هغه سپانسر کړی څومره ضروري دی د سپورټس لپاره او د نور سپورټس غم به د خیره سره دا سپانسرز ته پکار نه دي چې دا نور سپورټس چې کوم دي سپانسر خو ډېر ضروري دی ځکه چې ستا سره سپانسر نه وي نو ستا ته به د فاینانشلي مسلې راځي ستا ته به د بجټ مسله راځي نو د دې لپاره سپانسر خو ډېر زیات ضروري وي هغه که هر څه هغه وي که په کرکټ کې که په نورو هغه کې وي کیل کې وي نو سپانسر د دې لپاره ډېر ضروري چې د هغې ته کومه د بجټ مسله راځي هغه به په دې سره دوی ته اسانه کړي خبر نه ده په دې باندې اوس تا کې شاته شو اسکوا شاته شو صرف مین ریزن دا چې کې سپانسرشپ نشته دی خو چېرته دې کې سپانسرشپ واپس راشي نو بیا به موږ واپس غازي ته به واپس راشو خو یو ریکویسټ به ورته موږ کوو چې زموږ دا څه داسې ډله ده چې هغه افغانستان چې کوم ډیسیبل ټیم دی او د پېښور چې کوم ډیسیبل ټیم دی هغه سې ایونټ کې څه لږ ستاسو هیلپ آوټ به ضرورت وي نو هغې اویس بھائی لکه دا ده چې یو اپورچونټي یو موقع چې
چې کم خلک مونږ ته راځي نو هغه به مونږ تاسو له خامخا درلیږو څنګه تاسو چې شاته کړی دي نو مونږ امید دا ساتو چې انشاءالله تاسو مخکې هم چې دی نه د خیره سره په هغې کې کار د خیره سره خامخا وکړئ انشاءالله ګوره ما تاسو ته دوه وخته مو دا زموږ دپاره ډېره د فخر خبره وه چې زموږ د جي پي کمپنۍ ایم ډي چې کوم دی دا یو پښتون دی دا په 45 کنټریز کې کار کوي او پیسه ټوله اوري په پاکستان کې لګي دا موږ لپاره څومره د فخر خبره صحیح خبره ده بالکل نو دا موږ لپاره څو د فخر خبرې نو انشاءالله موږ راوتلي هم دې لپاره بزنس خو یو علیحده خبره شوه که نه اوس چې موږ دا کوم ایونټونه کوو که ځینې خلک دا ووایي چې والا چې دا صرف د دوی د خپل د کمپنۍ لپاره کوي نو داسې هم نه د ایډورټایزمنټ نورې هم ډېرې طریقې شته صحیح خو نه موږ خپل ځوانان هم ځان سره مخ په وړاندې راوړو پروګرام فار د فرست ټایم ما چې څومره تاسو سره ګپ شپ ولګېدو دې نه مخکې چې موږ هلته ناست وو ډسکشن هم کوو نو تاسو ستاسو فرست ټایم د ټي وي اپیرنس د دې ایکسپیرینس حوالې سره راته لږ شیر کړې هغه ټایم کې خو موږ ډېر یېرولي خو اوس دې ټایم کې موږ په ټینشن کې یو چېرې دا اویس بھائی نه داسې کم کوېسچن وکړو لکه موږ هم په سوچ کې اچولي یو داسې کوم کوېسټن تا پرې نه خو تا خو ټولې کوېسټنې وکړې موږ ځوابونه درکړل ماشاءالله زبردست خو لکه صرف تپوس دا کوم څنګه ایکسپیرینس و فرست انټرویو ولا ما خو ډېره ښه محسوس کړه او ډېره ښه مزه یې وکړه بیا خاص کر د ستا سره ډېره مهرباني خو دا چې هسې فرست ټایم یې نو انشاءالله چې د خیره فیوچر پروګرامونو کې موږ تاسو راغواړو نو اوس به دغه ډسکشن یې نه کوو که نه انشاءالله دا به نه یې پروګرام کې به دغه وي هسې لالا زموږ چې اولنی پروګرامونه وو د هغې حوالې سره هسې یاد دي درته زما خو چېر داسې ګړبېدو ګړبه ګړبه یې کول ستاسو راته خپل ووایه بس ما د خو انشاءالله تعالی دومره څه پرابلم نه کېږي او یو شي باندې تا عبور وي ستا پې کمانډ وي نو هغې کې بیا پرابلم نه راځي نو زه هم ټول عمر په دې فیلډ کې تېر شو نو په کار خو نه شم ته څه پرابلم راشي خو زه لکه بیا د دوستانه په دې کومه چې پښتانه چې څوک به مخکې بوځي که نه نو زموږ به هغې ته هر طرف تعاون به حاصل وي نن په شارټ نوټس باندې تاسو راوغوستو خو دې سره به تاسو خپل د خیبر ټي وي ای وي ټي خیبر دا کم ګروپ دی د دوم هم تاسو وایي چې څنګه دو پښتانه مخکې بوتلي دي داسې دې ګروپ هم پښتانه مخکې بوتلي دي ډېره ښکلې خبره وکړه لالا او په دې به دا خبره ختمومه ډېره مهرباني اویس بھائی تاسو هم دې پروګرام ته راغلی انشاءالله مخکې به هم وینو ګپ لګو لالا ستاسو ډېره مهرباني او دلته به زه د ای وي ټي چینل سره جنرل پټرولیم هم شکریا ادا کوم چې پښتنو غم کوي ډېر کم خلک دي داسې چې پښتنو غم کوي او لالا ذکر وکړو د ای وي ټي چینلز چې د پښتنو په غم کې ډېر مخکې دي او انشاءالله موږ به غواړو چې مخکې هم دغه شانتې پروګرامونه کېږي د سپورټس لپاره کار کېږي تاسو ته کتونکو څنګه پته چې دا خو نن د کرکټ پروګرام دی خو موږ یو سپورټس هم نه دی پرېښی که هغه هکي ده که هغه فټبال دی که هغه سکواش دی ای وي ټي چینلز په دې باندې زه پراوډ کوم اکثر ما ته خلک وایي ځان زه ډېر پراوډ کوم چې د ای وي ټي چینلز پارټ یم حصه یم ځکه چې دوی د هر سپورټس غم کوي دا زموږ نننی پروګرام انشاءالله نیکسټ پروګرام کې به یو پلیئر ډسکس کېږي پښتون ټیم سره به نور ټیمز هم ډسکس کېږي ما لا سپورټس میک د ټیم له اجازت راکړې د الله په امان